د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سے روایت ته چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم و حضرت ثوبان ته ویل چې ای ثوبان چې هغه ورځ بس تاسو څه حالت وي، هغه ورځ بس تاسو څه کیفیت وي چې په کوم ورځ د ټولې نړۍ کافران هغه تاسو خلاف سره راجمع سي او تاسو خلاف یو بل ته داسې دعوت ورکوي لکه څوک چې ډوډۍ ته دعوت ورکوي یو بل چاته، په هغه ورځ بس تاسو څه حالت وي. نو ابو ثوبان رضی الله تعالی عنہ ته په جواب کې وویل چې یا رسول الله زما مور پلار دې پر تا قربان وي، آیا په هغه وخت کې به مسلمانان کم وي، تعداد به کم وي، په دې وجه باندې به کفار زموږ خلاف راجمع سوي او یو بل ته به زموږ خلاف دعوت ورکوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای ثوبانه په هغه ورځ به ستاسو تعداد کم نه وي، په هغه ورځ به ستاسو تعداد بیخي زیات وي، خو لیکن ستاسو په زړه کې به وهن وي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې وهن څه ته وایي؟ نو رسول الله ورته وفرمایل وهن معنا د دنیا محبت په زړه کې ساتل او د جهاد څخه نفرت کول دې ته وهن وایي. نن مسلمانان هغه په تعداد کې زیات دي، د اسرائیل چې کوم بارډران دي، کوم علاقې چې د اسرائیل بارډران دي، دا ټول مسلمانانو شاوخوا مسایګان پړوسیان مسلمانان دي، خو بیا هم اسرائیل هغه ژوندي مسلمانان په فلسطین کې په ورونو باندې سوځي او شهیدان کوي. تعداد شرط نه دی، د ایمان مضبوطوالی شرط دی. د صحابه کرامو ایمان مضبوط وو، په ټول نړۍ کې دوی حکومت رالی. د صحابه کرامو ایمان مضبوط وو، په ټول نړۍ کې د اسلام غلبه راوستله او د قرآن आवाज بلند کی، د کلمې غږ بلند کی.